Assalamu alaikum. Welcome to Omead Computer Learning Academy. نن ورځو موږ پرون موږ تاسې noun teach کړو چې what is noun. Noun is a name of person, place and thing is called noun. خو نن ورځو موږ تاسې pronoun ګورو. ځکه pronoun لکه زده کوو چې pronoun څه دی. What is pronoun? Pronoun. زه به یې لږ سایز زیات کړم. دې سره موږ داسې لږ سایز که زیات کړو او را به شو. دلته یې زه پښتو هم در سره لیکم چې اسم ضمیر موږ پښتو کې اسم ضمیر په انګلیش کې pronoun. اسم ضمیر. What is pronoun? Pronoun is a word. Pronoun is a word that is used in the place of name or noun. You write its repetition. Pronoun موږ داسې څه ته وایو. pronoun ګورئ پښتو کې درته ولیکم. هغه حروف ته هغه کلمه ده. pronoun اسم ضمیر هغه کلمه ده چې موږ تاسې کلمه ده چې موږ چې د اسم یا نوم په ځای استعمالېږي. ورځو for example زه په انګلیش کې به درته ولیکم، پښتو کې درته ولیکم. for example Asad is a student. Asad is a student. Asad is a student. He speak English. دلته پښتو ولیکو چې تاسو به ښه پرې پوه شئ. اسد یو محصل دی یا یو سټوډنټ دی. یو پښتو کې محصل ورته وایي او طالب علم هم ورته لیکلی شئ. طالب علم دی. محصل هم لیکلی شي. اسد یو محصل دی. هغه انګلیش خبرې کولی شي. دلته چې کوم دی موږ تاسو سره pronoun ګوره. دا موږ تاسو سره اسد یو noun دی. دا موږ تاسو سره noun دی او دلته موږ تاسې بار بار د استعمالولو نه موږ داسې ساتي. لکه اوس خو په دې کې موږ تاسو بیا نشو ویلی چې Asad is a student, Asad can speak English, Asad is a good student. نه دا بیا موږ تاسو نشو کولی. دې په ځای باندې موږ تاسو که راځو pronoun استعمالوو. pronoun لکه Asad is a student, he can speak English. لکه پښتو کې موږ تاسو ویلی شو Asad یو محصل دی یا یو طالب علم دی. هغه به انګلیش خبرې کولی شي. دلته به Asad به تاسو نه دلته به درته انډرلاین کړم. دلته دې ته به کله راته ورکړم چې لږه پته یې لګي چې کوم pronoun دی او کوم noun دی.
دا چې موږ سره شو دا موږ تاسو سره که ناون شو لاندې موږ تاسو سره پروناون شو. پروناون موږ تاسو د اسم د ناون په ځای باندې موږ تاسو استعمال کو او دلته موږ تاسو سره دا موږ تاسو سره ناون دی او دلته موږ پروناون د ناون په ځای باندې استعمال کړی دی. او په بل ویډیو کې به موږ تاسو بیا ان شاء الله ورب ټیچ کوو هغه وګورئ چې ورب څه ته وایي.